موږ دا 100 میاشتې لګیو چې موږ سره حالات خراب دي، طالبان دي، سبقونه دي، اوګه باندې صادر واچو سیده زو اله دومره وې مرانو بس نه دی جوړې ضروري خبره خو نه دی جوړې ضروري خبره خو نه ده. زمونږ د علاقې چاته چاول د غنم موري سب ته ولګول مرزي کوار ته لګا هغه ته کوار ته ال لګل چې موري سب په دې منبر دا اعلان نه وکړي چې پتا سي زما د غنم حق د غنم مدرسې ته راوړي، کله دې زمیدار غنم بدی مدرسې ته راوړي کنه کوار ته وړي او یو د مولوی سب بلا چاندي بلا چاندي او ډېر خلک وترالي. شکر دې چې ډېر خلک راځي ان شاء الله. زما دومره لوی خدای دی او دومره لوی خالق مې دی، اب انتظام کوي خو درد درته درد د یو صحابي د پاک غذا د برکته 23 کسان الته مسلمانان لسرداران پلار مسلمانان کردارو موتانه اسلام سغواړي کردار غواړي. امانت کې خیانت مکوي، کوشش کوي صلی رحمی ځان کراولي. بل ورځ ترمذی شریف احادیث مبارکه حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام زور راوړي د مظلوم په تعاون باندې، د مظلوم په تعاون زور راوړي چې د مظلوم تعاون وکړه. نن د دنیا کې دا فرق څه نه کوي ایس ویل ډېری مدرسې دي لکه خیر دې تلاش کا وکنه لگ تلاش کوا تحقیق کا پټ پټ. زما مدرسې ته راشه یو طالب دی په دروغ وای چې زه مولوی سره د میاشتې 100 روپۍ ورکوم او مې منم غره نه لګي احتیاط پکار دی. تاسو سره مون سره تاسو خبرې مې درته وکړې دا مال تاسو سره امانت دی غره او پتا سي باندې دې مدرسې حق دی ګوانډیانو پتا سي باندې د مدرسې ام جوارو تاسو باندې زنویم د آقا حدیث چې کوم ځکه سورۃ یاسین لوستل کیږي باویو کورونو باندې سره وریږي جواب راکې سره وریږي رحمتنا اویا شرقا اویا غربا اویا شمالا اویا جنوبا. بیا چې سورۃ بقره لوستل کیږي په دغه تعداد نه سیوا په کورونو باندې رحمت راوړي. کم ځکه چې سورہ الہاکم التکاثر لوستل کیږي په هغه خلقو باندې چې هغه د لوستونه خبر ندي زر رحمتونه پیراوريږي. سار نه قران سلور کلاس حفظ دي سو کلاس سلور شعبي د حفظ دي په ار یو کلاس کې 500 350 سلور 50 الکان دي. د تجوید کلاس ځان ته په دې جمعات کې لګیدلې چې د قران شریف تجوید کوي 27 نه 30 پورې دا کسان دوره حدیث کې الحمدلله ابلو دوره حدیث او د طالبان ول مولوی سے کوملا لګدا سي لنګری ته او چې مونږ له درې ټماټر او دا سه لګ یو غنټه پیز راکې غوټه چې مونږ ور باندې لګا ترکه ځان لکو په دې ترکارې کې مل دوټي مکه یو ټیمونه یو ټیم بس ته بس انزل سو پورې د غټي دورې طلبه الحمدلله دا سه د وړې دورې طالبان دا سه په هر درجه کې شلو 25 طلبه استاد مدرسې تعداد د رهایش طلباونه چې کوم رهایشي طلبه دي دا د 300 نه برابر دي. غیر رهایشي طلبه هم د غربي روټي خوري. د دې حق پچا دي د علاقې په خلکو دي کنه دا د امریکای نه خلک پیسې را لګي. زمونږ د علاقې خلق الله دې راويخ کی او دي او وي زکیږي با زما د علاقې زمیدار ک غنم ال توري ټیک ته چي ویړل زکات به ادا شوه هو حق به نه ادا کړي د حق به الله تاسو کوي. زما مالدار د علاقې زکه زما هر اعلان داوي په منبر ناستم قسم بالله چې ما ته پرون نه ابل پرون د بوت اورز باندې یو کسل مولوی سے دا پیسې می تا تراوړي دا ستاسو د جب خرچه ده مالګوره که زکات تراوړي نو اول خو زکات څخه اخلم نه او که زکات به مدرسې تراوړي دا بندر اوري ماته مولوی سے ما ستا خبره اوریدلې ده
د زکات ال تخپل علاقه چې کوم مدرسه ده زموږ درې مدرسې دي او درې واړه هغه د زکات خپل حق ادا کوم خدای قسم په خدای ستاده بچو د پاره می دا ل 7000 روپۍ راوړي دا بچو خصمانه ور باندې زه دا یو خبره تاسو ته کوم ورون چې پتا سي باندې دا امانت ته ودی کې خیانت مکوئ مدرسې ته پوسو کوي دا 15 تونه د ورځې څه د پاسه پخېږي غریبو مو د زمام ټیک دا چې سو هغه به ان شاء الله قیامت کې به یو بل تخیو چې سمو وکړل او سره غل ان شاء الله خو تاسو بزان بوجواله لګ ځان لګسي مواري والي دا 15 تونه وړ چې دي سره تقریبا د کورخو بوجي مرسره حساب وا وړي مرسره حساب وا ګیس حساب وا چیم حساب وا زپې خو کوم کور کې بچی توري چانس کې خیر دی هغه پیسې ټولې دلته راوړم طلبه وته هغه هم کمی شو ځکه غواړه خو زیرو ته پې نورې نه کې ډېر خو به هر حال په تاسم لګي ذمہواری دي ځا واخلې را سره بوجرانه اوچت کوي سو پوری بداوي چې پلان کې راوړې والله دې جنتونه ورکو پلان کې راوړې نه تاسم لګ دي جنت کې ځان شریک کوي دا خدای درکړې امانت نظر نه الله والی دا ته چې درې قسمه او څلور قسمه ترکاری خوري دا د دې غریبي مدرسې برکت ته ځکه چې ته د دینه نه خبر چې برنده چا جوړ کړه ته د دینه نه خبر چې دارالحدیث چا جوړ کو ته د دینه نه خبر چې دا پکی دا لګيږي بجلی نشته او دا څنګه لګيږي دا د جنریټر د منګه د 300 روپو منګه ډیزل راوړو سلورزو دا ستا 2 غنټو د پاره مونږ دا ډیزل پکې ورواچو جنریټر ولګيږي نرونو لکه سره احساس پکار دی چیرې دا پکې راغې زه ناسم ولاند خو چا راوړو دا جمعه کې دا ترقی روانه ده شپږو میاشتو بعد پکې یو کار کیږي یا خود موریس پلار په امریکا کې سفیر دی اسی و چې پلار مې مړ دی او یې زوی اسی قبر جوړ کړی دا تله اماراتو کې د شیخ سره چې کوم دی غټه ډیپټي ده یا دې دا یقین دی چې دله پیسې د امریکای ناراضي د یورپ ناراضي یا دې دا یقین دی چې دې پرېږده چې بس کړيږي او درديږي نو الله دې ستاسو زمونږه په حال باندې اورخميږي دا یو څو خبره د امانت په شکل باندې اگر چې دا غمرګري سوچ داو چې دې نتیجه سره اوته امانت کې خودونه نتیجه سره اوته نتیجه دار اوته الله دې ستاسو زمونږه کامل ایمان نصیب کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل وسلم على النبي الأمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله كريم خدايا کم امانت چې تا مونږ ترا کړې الله دین دی اسلام دی قران کریم دی احادیث د مصطفی دی الله دې امانت در رسول توفیق را نصیب کا الله دا په دوی باندې امانت شو خدایا دوی ته در رسیدو توفیق ورکا الله بار میډیا باندې سو اوري الله هغه ته در رسیدو توفیق ورکا دا دعا غواړي الله کریمه سمره مرګري الله دې جامعینا دعا غواړي او د دعا د قبلې دی امید دی زما دغه مور زما دغه خور دغه زما د اسلام نور اسلامي رونه خويندې هغه ډېر امید ساتي الله دغه شرعي حاجتونه پوره کړي الله زمونږ د دې مدرسې ومن پراتب بوجونه الله خدای دې کې موږ سره امداد وکړي الله خدای کې قرضه ده الله خدایا ک نور پاتې د تعمیر مسله ده زمونږ د دارالحدیث د وړې دورې دغه لپاره دروازو ضرورت دی الله دغه لپاره کې یو پکې لګیدلې هغه لپاره د پکو ضرورت دی هغه لپاره ضرورت د دې چې طالب د پر لاندې فرش واچول شي هغه ور باندې کیږي یا الله زمونږ د دې هر څه ضرورت پوره کېدو لپاره خدایا تم خپل دروازې کولاو کی څوک مرګري تعاون کوي یې کړي الله که زنانه دي او که مردانه دي الله مال اولاد کی برکت واچي الله زمونږ مالم قبول کی زمونږ اولادم قبول کی زمونږ دوستانم قبول کی الله زکات خوستا حق دی او کچا دي مدرسې ته ور کړي الله اربون بدلی ور نصیب کا الله کسه کال لاک ور کړي خدایا را روان کال ته د لس لکو د زکات ور کول قابل جوړ کا الله دغه رنګ زمونږ مال قبول کا الله د چا کور کې
زمونږ یو مؤمنه خور ده د هغې د زوی او د هغې د کور اندرونی مسلې دي الله تا ته علم دی ربه الله د خوشحالي دروازې ورته کولو کا د سکون دروازې ورته کولو کا الله زمونږه میندې بیماران دي د هغوی بچي بیماران دي الله روغ صحت نصیب کا زمونږ د حاضره جمع کې الله څوک بیماران دي روغ صحت ور نصیب کا څوک قرضدار دي الله سره زمونږ د ټولو قرضونه خلاص کا الله څوک نور پریشانو کې مبتلا دي الله پریشانی ختم کی او دعا وکي الله د امت مسلمه اتفاق او اتحاد نصیب کی اخر وخت ځن قدر کی مدا کلمه نصیب کی لا اله الا الله